راځو خپل فایل مینیو ته. فایل مینیو کې ګوره داسې خاص نوی شی نشته پکې، دغه په سر کې خو بیخي زاړه شیان دي. نیو دکه غواړئ مثلا نوې صفحه خلاص کړئ، دغه د خپله صفحه درته راخلاصېږي. او اوپن که ته غواړې مثلا هغه پخواني خپل کارونه یا مثلا یو عکس راخلاص کړې، په دې اوپن کې ته کولی شې هغه شی راخلاص کړې. صحیح. د نوې صفحې کنټرول ان شارټ کټ او د اوپن کنټرول او براوز ان برج خپله د اډب کمپنۍ یو پروګرام ده، لکه فوټوشاپ سي ده مثلا، پریمیر ده، افټر افیکټ ده، دغسې برج هم یو پروګرام ده. که غواړې دغه دواړه سره وصل سي، لکه فوټوشاپ او پریمیر هم په ځینو ډیزاینو کې سره وصل کېدلی سي. که پریمیر مو وویل بیا فوټوشاپ ورسره وصل کو، خو برج موږ تاسو کار کړی یم نه ده او دلته سته هم نه راسره، نو د هغه لپاره کار کوي. او اوپن از بیا څه کار کوي؟ لکه اوپن سي کار کوي مثلا، یا مثلا لکه سیو او سیو اس سي کار کوي، یو شی راخلاصوي. د اوپن از هم دغسې کار کوي. صحیح. او اوپن از سمارټ ابجیکټ هم یو مهمه موضوع ده، په هغه کې ممکن په ځینو مینیوګانو کې بیا درس راسي. سمارټ ابجیکټ دا معنی که ته یو ډیزاین وکړې او دغه سمارټ ابجیکټ ته واړوې، ټول ډیزاین په یو عکس په شکل باندې ښکارېږي. بیا که ته یو چاته په انټرنیټ کې لیکې، مثلا انټرنیټ ته یې پورته کړې، ویب ته یې پورته کړې، واتساپ کې ولیکې، هغه نه اوس موږ تاسو پروژه لیکو نه خلاصېږي که نه. ټوله پروژه د فوټوشاپ پروژه په سمارټ ابجیکټ کې ثبت کړه، هغه ته یې ورولېږه. هغسې کله مثلا راخلاصه کړي ټوله پروژه به ورې لکه د عکس له طریقه به راخلاص شي په دې ډول باندې. خپله یې بحث راغی لکه نن د کلیپینګ ماسک کار بشپړ کار غواړي، اوس به بشپړ کار پرې وکړو. صحیح. او اوپن ریسنټ هغه عکسونه راخلاصوي، مثلا په نږدې وخت کې موږ تاسې هغه وروستي وخت کې مو استفاده کړې ده هغه دي. کلوز که غواړئ دغه عکس کلوز یو دانې ته لرې کړه، او که غواړئ دغه ټول عکسونه کلوز شي بیا کلوز آل که مثلا زه به یې سره ته ووایم دا ټول عکسونه دي کلوز، یس خو یې سیو کوي، که نو کلیک کړي مثلا نه دي رات سیو کوي، دا ټول کلوز شو. د هغه تر څنګ بل شی ده، زه به یو بله صفحه هم راخلاصه کړم. کلوز ادر مثلا که زه غواړم په یو کې ولاړ یم خو دغه نور د کلوز شي او دغه د نه کلوز کېږي. صحیح. مثلا دغه صفحه ده دا په دې اندازه باندې شوه، زه اوس یم کلوز ادر، دا یو ته وګورئ، یو په دوه نامه باندې د بل په یو نامه باندې ده. صحیح. هغه یو دانه یې لرې کړو په هغه کې ولاړم ګوره نه یم، یوازې ستا زه په کوم کې ولاړ یم هغه پرېږدي، نور هر څه موجود دي هغه لرې کوي. صحیح. کلوز اینډ ګو ټو برج دغه ساحه کلوز کوي او برج ته بیا ځي. برج مخکې ما درته ویل موږ تاسې نه ده استعمال کړی. صحیح. سی او سی واس خپله کار در معلوم د هر وخت در سره مخامخ شوي. یو شارټ کټ د درسو په جریان کې ما درته ښوولی و F12 کله تا په عکس کې تغیرات راوستل غواړې چې عکس ته بېرته ټول پخواني حالت ته بوسې F12 یې شارټ کټ ته، او که شارټ کټ یې در چیر و دلته ریورټ په F12 شارټ کټ سره لیکلی د ریورټ باندې خپل پخواني حالت ته تللی سي. نور ډېر درس دی په ایکسپورټ کې هم ډېرې کیسې دي، مثلا جنریټو دغه شیان سبا راستو د نن ورځې لپاره همدومره درس بس دی.